والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. سورة البقره ده والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. دا الله عز وجل نیک بندگان هغه دي چې کومه وعده کړي او وعده پر ځای کړي. سورة البقره کې الله عز وجل د فاسقانو تعریف کړی دی. فاسقان څوک دي؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم. فاسقان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي بیا وعده ولوز ماتوي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. فاسقان څوک دي؟ فاسقان هغه کسان دي چې الله عز وجل ورته فرمایي سروي مشلوي دی پرې کوي. ويفسدون في الارض. فاسقان هغه کسان دي چې په مځکه کې فساد کوي. په مځکه کې فساد کوي. د مځکې فساد چی شي؟ علماء لیکلي دي د مځکې فساد چی شي؟ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. ای زما بندگانو الله پاک فرمایي په مځکه کې فساد مه کوئ چې ما درته اصلاح کړې ده. د اصلاح دوه مفهوم علماو ذکر کړي دي. یو اصلاح د مځکې دا ده الله عز وجل فرمایي ما مځکه داسې نه ده ګرځولې لکه اوبه چې ته پر ودرېدې شړپ غوټه سي. اوبه الله عز وجل سیاله بیانا دغه مځکه الله عز وجل سیاله بیانا نه ده ګرځولې. تاسې وګورئ موږ پر درېږو ننوځو نه مځکه الله عز وجل داسې سخته ګرځولې ده لکه وسپنه او ګاز. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. اصلاح د مځکې دا ده الله عز وجل فرمایي ما دا مځکه نرمه ګرځولې ده. تاسې په مځکه کې کښت کرونده هم کوی سي، څانان هم کښی سي، برمې هم کښی، کاریزونه هم کښی سي، حتی لوی لوی بلډنګونه. دا اوس په جده کې لوی بلډینګ درته جوړ کړی دي وایي په 100,000 میلیونه ډالر جوړ دي. په 100,000 میلیونه ډالر. وان ترى الحفاة العراة يتطاولون بالبنيان. د اخري زمانې د علامو څخه یوه علامه دا ده هغه عربان چې یو وخت یې سمپل نه درلوده، هغه عربان چې یو وخت میږو چوپانان وه هغه به بیا داسې وخت پر دوی راسي چې دوی به په لوی لوی بلډینګانو کې یو د بل سره مقابله کوي. دا وایي تر برج خلیفه 100 متره لوړ دی، 180 کې 180 دا به 1000 متره بلډینګ درته جوړوي، 1000 متره بلډینګ درته جوړوي. خبره په نو دا د مځکې صلاح ده. په مځکې کې الله عز وجل دومره وس و توان و طاقت ایښی دي چې ته وکیندې سیخ وسله پر واچې او لوی بلډینګ پر جوړ کړي. دا هم د مځکې اصلاح ده. دا یې ظاهري اصلاح ده. د هغه رقم الله عز وجل د مځکې باطني اسلام ورکړی ده. د مځکې باطني اصلاح چی شته؟ الله عز وجل دې مځکې ته رسولان راولېږل، آسماني کتابونه یې راولېږل. د دې مځکې څخه الله عز وجل د خپل انبیاو علیهم الصلاة وسلام د تعلیماتو په ذریعه سره کفر و شرک ختم کړي. الله عز وجل فرمایي ما چې دا مځکه سمه کړل تاسو په دې مځکه کې فساد بیرته مه کوئ. هر څوک چې نن پر سر د مځکې بغاوت کوي، که قتل کوي، که چور کوي، که اختطاف کوي، که غصب کوي، که رشوت خوري، که ظلم کوي، کور ته ودننه پر کوچني و پر لوی، پر ښځې و پر نارینه، دا د مځکې فساد دی. فساد الله عز وجل نه خوښوي. دغه د مځکې فساد دی. نو عرض مې څه درته کوي چې هر څه چې الله عز وجل پر سر د مځکې پیدا کړي دي دا ټول شعور لري. دا ټول شعور لري. دا ټول الله عز وجل زموږ د خدمت او زموږ د فایدې او ګټې دپاره پیدا کړي. ما ورته غلط استعمالوو. نو درېیمه آخري خبره څه وه؟ وبعهد الله اوفو. کله چې وعده وکړئ وعده مه خرابوئ. حدیث شریف کې راځي آیة المنافق 3. د منافق سړي 3 علامې دي. اذا وعد اخلف، چې کله وعده وکړي مخالفت کوي. و اذا حدث کذب، د منافق سړي بله علامه دا چې خبره کوي درواغ وایي. و اذا اؤتمن خانه، د منافق سړي بله علامه دا چې کله امانت ورسره کښېږدي خیانت پکښې کوي. بل حدیث شریف کې راځي چې منافق سړي بل علامه دا ده و اذا خاصم فجر، چې در سره په جنګ و جنجال سو، ستا فکر یې نسو خوښ، ستا بیان یې نسو خوښ، ستا خبره یې نسوه خوښ، ستا پوسټ یې نسو خوښ، بیا ښکنځل درپسې کوي. دا د منافق سړي علامه ده. چا چې په بحث و مباحثې کې ښکنځلو ته ملا وتړل دا د منافق سړي علامه ده. الله پاک مو دې وساتي. اوس د عملي شان په موږ کې دي موجود دي. درواغ وایي الله پاک مو دې وساتي. واده خلافي کوو الله پاک مو دې وساتي. په امانت کې خیانت کوو الله پاک مو دې وساتي. څومره ښکنځل کوو، څومره ښکنځل کوو. آخري حکم واورئ نور به خبره ختم کو. وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. الله عز وجل فرمایي دغه زما لار ده چې تاسې ته بیان سول. څو شان بیان سول، د چا به په یاد وي؟ حافظې ختمې سولې. څو شان بیان کړي. 10 حکمونه الله عز وجل موږ ته بیان کړل. یو حکم دا و چې شرک مه کوئ. بل حکم دا و چې د مور و پلار سره ښه کوئ، دا سرمایه ده. یو بزرګ وایي د یو چا په باره کې راځي د یو کس مور و پلار وایي وفات سول،
نو هغه خپل مرشد او مرید بیا غږ پر وکړي چې هلکه نو کوي سم سم چلېږه پخوا دې بې احتیاطي کول سم سم چلېږه پخوا د مور پلار دعاګانو نیولې وې هغه د مور پلار دعاګانې چې د سیمېټو دیوالونه و د الله عز وجل په نیز هغه درسه ولاړه بله نو سم سم ځه د مور پلار سره ښه کوئ دا دوم حکم و دریم حکم الله عز وجل موږ ته دا راکړي چې خپل اولادونه د لوږې څه مه وژني یوې ظاهري وژل و الحمدلله هېڅ مسلمان یې نه وژني لیکن ما او تا خپل اولادونه نن سبا وژنو هغه باطني وژل و اسلامي دیني تربیه خپل اولاد ته نه ورکول علماو لیکلي دي دا روحي وژل دي دا باطني وژل دي دا روحاني وژل دي څو شان شول څلورم حکم دا ولا تقربوا الفواحش د بې حیایي کارونه پرېږدئ په ټولنه کې بې حیایي مه کوئ د بې حیایي کارونه پرېږدئ که زنانه دي که مردانه دي د بې حیایي څه امراض راځي د بې حیایي څخه په ټولنه کې وباوې راځي تاسې وګورئ څونه چې ډاکټران ډېرېږي څونه چې سامانونه ورسره ډېرېږي څونه چې کلینیکونه او شفاخانې ډېرېږي څونه چې د دنیا په سطح اسباب ډېرېږي دومره امراض ورسره مل دي ولا تقربوا الفواحش فواحش مه عاموئ هر څوک چې فواحش ته لمن وایي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة څوک چې اسلامي ټولنه خرابوي د پیسو په مقابل کې رسنۍ والا دې بیا واوري او بیا دې واوري څوک چې د پیسو په مقابل کې خپل ژبه غلط استعمالوي خپل اواز غلط استعمالوي او خپل خپرونه غلط استعمالوي خپل پروګرام غلط استعمالوي هم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة په دنیا کې به هم الله عز وجل ذلیل کړي په آخرت کې به هم الله عز وجل ذلیل کړي نو پنځم شی چې شو ولا تقرب د فواحشو څه اجتناب څلورم شی او پنځم شی چې ناحقه قتلو ناحقه قتل خو نه هغه د سر خلاص که بلا به تفصیل نه غواړي څه حال دی پنځه شی شپږم شی چې شو یتیمانو ته الله عز وجل فرمایي حق ورکړي د یتیمانو سره ښه سلوک کوئ اووم شی چې هغه څه الله عز وجل فرمایي په طولو ترازو کې کمي مه کوئ اتم شی چې الله عز وجل فرمایي اذا قلتم فاعدلوا چې د شاهدۍ ځای راغی د فیصلې ځای راغی عام ځای چې راغی خبره کوئ په عدل انصاف سره کوئ زیاتی مه کوئ نهم شی چې هغه چیش دی وبعهد الله اوفوا د الله عز وجل سره چې موږ کومې وعدې کړي دي د بندګانو سره چې کومې وعدې کړي دي خلک تر ځان مه تېروئ ما ته اکثره خلک وایي پر خلکو مو پور باندې دي نن وخت راکړي سبا وخت راکړي نن وخت راکړي سبا وخت راکړي دا ټول درواغ دي چیشته ولی خلق سړی خطا بس ولی خلق سړی غولي دونه معامله باید انسانو کې چپاوت سي رزق روزي لیکلی شری په چالاکۍ نه کېږي که په چالاکۍ کېدلی حکیم معلومات صاحب فرمایي بمبئی ته ولاړم امي سړی و څو واره مې درته ویلي دي رزق روزي لیکلی شری په چالاکۍ بیداري نه کېږي زموږ ډېرو ځوانانو په چالاکۍ بیداري سرونه پسې وخوړل سرونه یې پسې بایلول خو څه یې لاسته رانهویستل دا د قسمت شی دی بس خپل اندازه کوشش به کوې بمبئی ته ولاړم یو امي سړی و زمیندار و 22 کسان یې هغه کسان منشان و چې په اصطلاح زموږ ته د پوهنتون پاس لیسانس پاس ماسټر پاس پلانکی پاس خو رزق روزي اول اذا قلتم فاعدلوا عدل انصاف کوي په خبرو کې لسم شی دغه دی وان هذا صراط مستقیمه نن به دا باس ختم کو د ډېر ښایسته آیاتونه دي هغه صحابي فرمایي که څوک غواړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې وصیت واوري چې پر هغه باندې نبي کریم علیه السلام مهر لګولی هغه دي د سورة الانعام دغه درې آیاتونه په یاد کې دغه درو آیاتونو ته دې ورسي او دا درې آیاتونه دې وګوري په دې کې الله عز وجل لس حکمونه موږ ته کړي دي دا لس حکم که په کومه ټولنه کې برپایه سول هغه ټولنه به بیا سره زر ګرځي یو د محکمې درغلي چې ولاړه بیا دعوا نشته نن زموږ یوه دوسیه په 6 میاشتې نه خلاصېږي په 6 کاله نه خلاصېږي داسې دوستې چې په 10 کاله نه خلاصېږي ولې دونه مشکلات جوړ دا د بې انصافۍ معنا ورکوي چې موږ پر دغه آیات باندې عمل نه دی کړی وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه الله عز وجل فرمایي دغه زما لار ده د هذا څه اشاره اسلام ته ده د هذا څه اشاره قرآن ته ده دغه اسلام دغه قرآن الله عز وجل فرمایي هذا صراط مستقیما وازما چې د لار ده فتبعوه پر دغه لار باندې ولاړ سئ ولا تتبعوا السبل پر کژو وژو لارو باندې مه ځئ فتفرق بكم عن سبيله څوک چې پر کژو وژو لارې تله هغه سړی به د الله عز وجل د لارې څخه خطا سي فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دا هغه څه چې الله عز وجل فرمایي ما تاسې ته وصیت کړی دی دا لس حکمونه واورئ او دا لس حکمونه الله فرمایي په خپل ژوند کې جاري وساري کړي بیا به ژوند د امن سکون وي اخري حدیث درته وایم د الله عز وجل تر لارې پورې چې نن مشکل د دې ټولنې دا دی چې اتباع نشته فاتبعوه وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه تر اتباع پورې دا شی واورئ چې اتباع نن په ځان کې پیدا کړو څونه ډېرې خبرې اورو څونه ډېرې خبرې کېږي دا اتباع ماده نه پیدا کېږي ما تاسو ته فقط یې پرون یو مولوي صاحب شکایت وکړي چې دومره اتباع د بین تللې ده دومره د بې حیایي او بې شرمي رامخته سوې ده چې یو دغه د نکاح وخت چې 15 وخته نیسي ګورئ نکاح چېشته وایي
نکاح تاسې اورېدلي دي خو ورته کښېنستلي یاست په نکاح کې د قرآن آیتونه ویل کېږي د سورة النساء آیت تلاوت کېږي په نکاح کې د نبي کریم علیه السلام احادیث ویل کېږي یو قوم چې دومره د بې حیایي اوج ته ورسېږي چې دلته د خدای کلام شروع دی دلته آیاتونه او حدیثونه ویل کېږي دی دومره غیرت او همت نه لري چې دغه سرنا یو ګړی ودرېږي دا سرنا ده که نه ده دا مزامیر شیطان حدیث شریف کې راځي دا د شیطان اله ده سروز الغناء ينبت النفاق في القلب رسنی والا دی بیا واوري سروز هغه شی دی چې په زړه کې منافقت زیاتوي منافقت دغه دی باندې چې معامله در سره وکړه ستا نه پس به وخېږي پیسې نه ځي ځینې کښی من خلک وایي منافق چی شته وایي منافق وایي چی شته وایي منافقت دغه دی الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع سروز موسیقي چې څوک اوري او خوند باندې اخلي او ښه په طبیعت درستګي اوري دا په زړه کې نفاق پیدا وایي کومه زما په زړه کې خو نفاق نشته نفاق دغه ته وایي چې په خبرو کې بره دروغ وایي نفاق دغه ته وایي چې واده کې مخالفت کوي نفاق دغه ته وایي چې کار دیني په درلودل ښکنځل درته کوي نفاق دغه ته وایي چې په امانت کې خیانت کوي نو دومره چې بې حیایي راسي چې 5 دقیقې وخت تا ته په واده وکړو زده کې نه درکوي چې زه فقط د الله کلام وایم چې وروره تا ورکړې ده بل ته وایي تا قبله کړې دومره در وخت نه درکوي ډول د سرنا دی هش راوځي دا زموږ ځوانان شول دا دغه ځوانان دي دا د بلې ټولنې څه ولاکه راغلي بد مه وړئ دا څوک دي دا ګرمه وتا زه دې ملا یم ته مې امام خوا به نه سره بدو ګرده یو ماډل خلک دي ملا یم پر امام په کلي چندانې سر نه لري ولې که سر درلود نو په دا کلي کې څه کوه څه کړ خو زه ولاړ سه بارې کړو موږ هم نه ځو در سره موږ هم تر تاسې یو درجه لوړې بس دغه سپین پټکۍ مو تړلي دي بس دغه یې راخیر کوه جنید بغدادي صاحب ته په عراق کې وچکلي راله په عراق کې چې وچکلي راله جنید بغدادي صاحب ته خلک راله چې د الله په خاطر سیندونه وچ سول میږي وبزي مو هلاک سولې ته لاس پورته کړه ته خو د دې زمانې بزرګې چې الله پاک باران وکړي هغول زه به یو خبره درته وکړم بیا زه لاس پورته کړم خبره څه شته والخبره دا ده پر کوم قوم چې الله عز وجل وچکلي راولي نیستي راولي د دې معنا دا ده چې دې قوم نور د الله په مقابل کې بغاوت کړی دی دې قوم نور د الله په مقابل کې بغاوت کړی دی نو څوک چې د الله عز وجل په مقابل کې بغاوت وکړي هلته که بیا لاس پورته سي بیا دعا نه قبلېږي ما چې په خپل په ګریوان کې کتلي دي په دې ټوله ماحول کې د الله عز وجل دوی باریزه یم نو زما د خدای په امان زه به د دې ځایه سکډه پورته کړم دعا به درته وکړم خو زه به د دې ځایه ولاړ سم نو نامي خو هغه جنید بغدادي صاحب چې عراق کې ورپرېښوي چې به داسې یاري و به هغې توم کې زما ګزاره نه کېږي لږ خو شرم پکار دی لږ خو حیا پکار دی د الله په خاطر ډول کراولي سرناوي کراولي په دین باندې پسخند مه وهئ لاس په دین پسخند دی که نه دی دونه د بې حیایي عامه شول ماښام دي پر 10 بجې باندې سپیکران ایښي دي تر سهاره پورې تا ډبله جوړه کړې ده دا زموږ خلک په دا کوټه کې په دا دفتر کې موږ شینو ماښام دا زموږ بعضې ملګري دي راځي وایي ماښام خو دومره شرایب کړي دي خدای دې خیر کړي څه کافرانو ته دې شرایب کولې امریکایانو ته دې شرایب کولې چا ته دې کولې وایي دلته مو کور ته نږدې واده و تر ساري د خوب مال خدای پاک دې نه در پسې د خیر کوي خدای پاک دې برکت نه بخښی شي هغه دغه نتیجه شوه دا اوس کوم کار دی بزرګي په والله که درته ږغوم دا بزرګي نه ده دا حقوق دي زه حق لرم ستا مسایم ستاسې په ارامه ژوند وکړم حدیث شریف دی شرع مجله کې په قاعدې راخیستې دي لا ضرر ولا ضرار په اسلام کې به نه چاته ضرر رسوي نه به څوک تا ته ضرر رسوي که ضرر در رسوي بیا به حاکم ته شکایت کړي بیا زه حق لرم ستا ضرر ته پکم دا حقیقت خبرې درته کوم هغه نورې خو موږ ګڼې بالا کې اوري کې نه مني دغه شان د خدای په خاطر خپل په خوشحالۍ خلک مه پازابوئ د خدای په خاطر خپل په غم باندې خلک مه پازابوئ دا اوس کوم ترتیب دی چې واده دي کړی دي هلته قرضې هلته پورې هلته دې ولورونه 6 لکه شول دلته دې 2-3 شپې مسلمانان په ذاب کړي دي هلته مولوي صاحب د شرمه نشي درته چې هلته ورس موږ چې ورسو سترګې مو مړې اچولي داسې ناشته سترګې مو مړې اچولي به سترګې مړې زړولي یو خو د دې پیغمبرداري سه مو سترګې نه سپورته کوئ بل د سرو زرو ګوتمې راته مولوي صاحب دا په ګوته ورکړه اوس که لږ اساسیت ورسره کوي وایي دا ګوره دا ملایان شول زموږ دا هغه شدت پسنده خلک دي دا هغه پلانکۍ خلک دي په اسلام کې دونه سختي کله راغلې ده دا په اسلام کې راغلي دي نو د خدای په خاطر دا څه حالات سره شریکوي هر شي ته باید هغسې متوجه سو بعضې خلک ګیلې کوي چې ملا صاحب کاره کومه خوا راخیستې ملک پر سال باندې روان دی خو ته دغه ځای څه کړه سره ورانې و خرابې دي نو بهرحال هسې دي هلته ملک هم په یو خاص حساس حالت کې دي زه خو دوی ته هم داسې حساسې شیبې دي چې په دغه وخت کې موږ ټولو ته ژړا پکار ده یو دعا پکار ده چې یا الله هغه فیصله چې د دې ملک په خیر تمامیږي د اسلام په خیر تمامیږي د مسلمان په خیر تمامیږي ای الله